कि دا زما کمپیوټر دی د دې کمپیوټر د ایڈمنسټریټر پاسورډ باید ما سره وي صحیح ده کنه او که زه دا کمپیوټر مطلب د تور کوم چې دا استعمال کی یو 2 ورځو 3 ورځو د پاره نو زه نه غواړم چې زما د کمپیوټر کې دا نور چینجز وکړي لکه یو سافټویر انسټال کی سافټویر ریموو کی ما چې ډیټا باندې کومې پالیسیانې لګولې هغه لري کې د منځه یو څه وی ګوري نو زه به د لپاره چې د دې سیسټم کې سټنډرډ اکاونټ جوړوم د ایڈمن پاسورډ به زه درته نه ورکوم خپل چې د سټنډرډ اکاونټ دی د دې نوم نه پته لګي چې د لپاره به یو معیار ټاکو سټنډرډ ته وایي معیاري یعنی یو لیمټ به ورته ټاکو یو حد به ورته ټاکو هماغه حد کې به دننه دې کار کوی شي هغې نه بهر به دې نشي راوتی داسې وایو This user work under the control of administrator یعنی سټنډرډ اکاونټ چې دی دا د ایڈمنسټریټر د کنټرول لاندې وي